نن سه شنبه هلمند کې د روغتیا پرمختګ مؤسسې لخوا د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق په حمایت او د اسیا پراختیایي بانک په مالی لګښت د هلمند له روغتیایي مرکزونو سره د ګڼ شمېر روغتیایي او غیر روغتیایي توکو مرسته وسول. په دې توکو کې امبولانسونه، موټرسایکلان، المارۍ، لابراتواري توکي او اداري توکي شامل و. مراسمو ته د هلمند سیمهیزو مسؤلینو وویل چې د هلمند لوري پرتو سیمو او ولسوالیو کې خلک په پوره توګه روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره چې ولسوالیو او سیمو ته د سفر پر مهال ورسره د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو خلکو پوره اندېښنې شریکې کړي او د دوی په وینا چې د دې روغتیایي او غیر روغتیایي توکو په ویش سره به تر یو بریده د خلکو ستونزې ته رسیدګي وسي. الحمدلله د من دا کومې ولسوالۍ چې د امبولانس شتون محروم وي هغه به انشاءالله ورته حل شي. موږ په ټوله کې له ټولو هغو مؤسساتو نه او بیا خاصتا له یونیسف نه مننه کوو چې دوی د موږ د وطنوالو د ستونزې په حل کې له موږ سره صادقانه همکاري کوي او د ټولو هغو مسؤلینو څخه مننه کوو چې په دې کې کومک کړی دی او تر یو حده زموږ مشکلات حل کېږي. خو باید ووایو چې زموږ مشکلات اوس هم فوقالعاده ډېر دي، خصوصا چې دا پروژه نوې کېږي. په دې کې باید زموږ هغه کلینیکونه چې یو کال مخکې موږ په وزارت کې غونډې ورکړې دي چې تر 28 پورې یا 29 پورې دي چې باید ارتقا وکړي چې په هغه کې د ګرشت باید 50 بستره سي، مساکله او د هغه رقم ځینې نور کلینیکونه سیدسیانې سي او 30 نوي کلینیکونه د هر پروژې ته چې اوس یو سلوشن دي 1.5 ته ورسېږي نو د هلمند تر 80% یا تر 80% مشکلات حلېږي. د روغتیا او پرمختګ مؤسسې مسؤلینو د دې توکو د ویش پر مهال وویل چې روغتیایي مرکزونو لپاره یې 9 موټرسایکلونه، د 6 عادي امبولانسونو بیا ترمیم، طبیعي وسایل، اداري توکي او د اړتیا وړ سامان آلات ورکړل شول. نو د دې بودیجې په بغل کې د ای ډي بي یو بودیجه وه چې $8,15,000 او لاندې سامان باندې خریداري شوی او ترمیم شوی دي چې د هغې جملې څخه 6 دانې امبولانسونه ترمیم شوي او 9 دانې موټرسایکلان رانیول شوي د ټولنې روغتیایي سپروایزرانو لپاره، 240 دانې المارۍ، چوکۍ، میزونه دا خریداري شوي دي. د روغتیایي مراکزو د ضرورت پر اساس باندې په 19 کلینیکونو کې سولري برق سامان خریداري شوی دي او ټولو روغتیایي مراکزو ته آی پي سامان خریداري شوی دي. 18 روغتیایي کلینیکونو ته د تخنیکي کیفیت لوړونې لپاره کمپیوټرونه او پرنټرونه خریداري شوي دي. د روغتیایي توکو د ویش په مراسمو کې د ماشومانو د نړیوال وجهي صندوق ولایتي مسؤل وویل چې د هلمند ولایت لرې پرتې سیمې ډېر خدماتو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په 2024 میلادي کال کې موږ ډېرې نورې روغتیایي پروژې په پلان کې لرو. Participants, the good news that in 2024 په 2024 کال کې موږ ژمن یو چې د نوو پروژو په شروع سره به د روغتیا اړوند موږ هلمند کې خپل خدمات لا با کیفیته کو او هغه ټول موارد چې تاسو یاد کړل موږ ورته متوجه یو او د ای ډي بي پروژه چې د $8,15,000 و نن پلي سوه. موږ به نور کارونه هم د هلمند په هغو ساحو کې کوو چیرې چې موږ خالقاوي وینو. هلمند کې داسې مهال د یو شمېر روغتیایي مرکزونو سره یادې مرستې کېږي چې د دې ولایت ډېری لرې پرتې ولسوالۍ له لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. کرم خان سمسور، سکون راډیو.